کمزور جسم، وجوګات او اسانه لارښود نن سبا ډېر خلک د جسمانی کمزورۍ له ستونزې سره مخ دي. انسان هر وخت ستړی وي، په بدن کې طاقت نه وي، کار کولو ته زړه نه کیږي او لږ کار سره هم ستړیا محسوسوي. دا حالت د هر عمر خلکو کې لیدل کیږي، که هغه ځوانان وي، واده شوي کسان وي یا مشران. کمزور جسم یوازې یوه نښه نه ده، بلکې دا د بدن د ناسم طرز ژوند نتیجه هم کیدای شي. د کمزور جسم عام لاملونه د جسمانی کمزورۍ ډېر علتونه دي، لکه پوره نیند نه کول، ذهني فشار او ډېر سوچ، ناسم خوراک او غذایي کمی، د بدن حرکت کمی، زیات موبایل او سکرین استعمال، او د بدن د وینې یا طاقت کمی. دا ټول شیان ورو ورو د بدن طاقت ختموي او انسان کمزوری کوي. غذا او غذایت د بدن طاقت د ښه خوراک نه شروع کیږي. که خوراک سم نه وي، بدن هم کمزوری پاتې کیږي. پروټین لرونکي خوراکونه لکه هګۍ، دال، شیدې او لوبیا د بدن د پیاوړتیا لپاره ګټور دي. میوې او سبزۍ لکه مڼه، پالک او نور شنې سبزۍ بدن ته وټامینونه ورکوي. اوبه ډېرې څښل هم ضروري دي، ځکه چې اوبه بدن تازه ساتي. فاسټ فوډ، ډېر غوړ او بې وخته خوراک د بدن طاقت کموي. نو له دې نه باید ډډه وشي. د ژوند طرز بدلول، پوره او آرامه نیند د بدن لپاره ډېره مهمه ده. هره ورځ 7 تر 8 ساعته نیند د بدن طاقت بحالوي. سپکه ورزش یا ورځنی واک د وینې جریان ښه کوي او بدن ته تازهوالی ورکوي. ذهن آرام ساتل هم ضروري دي، ځکه ډېر ټینشن بدن نور هم کمزوری کوي. کورنۍ او قدرتي لارې. ځینې خلک د دودیز حکمت له مخې قدرتي طریقې کاروي چې هدف یې د بدن عمومي طاقت او صحت ښه کول وي. دا طریقې عموماً د خوراک، نیند او ښه عادتونو سره یوځای استعمال کیږي، نه د فوري علاج په توګه. کله باید مشوره واخیستل شي. که د خوراک سمولو، نیند پوره کولو او ژوند طرز بدلولو باوجود هم کمزوري دوام وکړي، نو دا باید نظرانداز نشي. په داسې حالت کې د تجربه لرونکي او باوري کس سره مشوره کول غوره وي. د هر ډول طبي مشورې، هربل معلوماتو او لارښود لپاره له ټول پاکستانه اړیکه نیول کیدای شي. حکیم محمد امین، راولپنډی.